نن په دې قوم په طبع کې چې څومره لاس ته ملکڼ لیوي دي څومره پکې د بل چا نشته خو تاسو ته نه خبر چې د دې کوم کردګي ده دي د قاتلانو سره ملاو دي د اجرتیانو سره ملاو دي د نشایانو سره ملاو دي د دې کارکردګي صفر ده دا د بدن یو څخه لاس جوړ شوی دی دا څخه لاس له ځانه پرې کول غواړي لیوي نن د ملکڼ څخه لاس دی هر یو سړی نن ډاکو جوړ شوی دی غلاګانې کوي د معاشرې نورې برایانې کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن چې کوم یو د عمران خان د حکومت که موجوده دور روان دی قوم چې د کوم حالاتو نه تیریږي نو عمران خان یو وعده کړی وه چې زه به 1 کروڑ نوکری ورکړم 50 لکه به کورونه جوړوم غریبانانو له نو نه هغه نوکری شته بلکې خلک یې د نوکرو نه وویسته او کورونه یې په خلکو وران کړه جوړ یې نه کړه خلکو له کورونه وران کړه بلونه به یې سېزل تیلې به ورته ورته کوي دا بل زیات دی نن غریب سړی هغه بل غریب سړی نه بلکې هېڅوک هم هغه بل برداشت کولی نه شي که د سوي ګیس بل دی که د بجلی بل دی ډالر په بر روان دی په مخه د هغې د کنټرول دوی له څه چل نه ورځي خلک خودکشۍ کوي د بېروزګارۍ او د ګرانۍ د لاسه او دې ته حالات رسېدلی دي چې خلک د دې د غلطو پالیسو د لاسه هر یو سړی نن ډاکو جوړ شوی دی غلاګانې کوي د معاشرې نورې برایانې کوي ځکه چې هغه ته بچي نه اردي هغه پسه خوري او د عمران خان یو خبره ده چې ګبرانه نه وي نو هر لحاظ سره زما په خیال د دې حکومت ناکامیابه دی که موږ د خارجه پالیسۍ ته وګورو د افغانستان کې دی ناکامه پالیسي ده او د هغې ناکامې پالیسۍ نتیجه دا ده چې نن د امریکې په وینا IMF دې ته کوم شرطونه ږدي هغه د پاکستانی قوم د دې وطن د مرګ شرطونه دي خو دا دوی د ناکامه پالیسۍ په وجه زه خو چې ګورم زه هم د افغانستان 3 وزیر خارجه ګان زموږ په ملک کې ناست دي یو عمران خان وزیر خارجه دی یو شاه محمود قریشي وزیر خارجه دی او یو شیخ رشید وزیر خارجه دی د شیخ رشید په ملک کې دننه دماکي کېږي په دې ملک کې د عالمانو صاحبانو سره د استادانو سره د دې سره موږ میټینګونه وکړه بل اوس ما یو میټینګ دلته بل هم کړی او په هغې کې موږ دا خبره وکړله چې تاسو مهرباني وکړئ د دې منشیاتو د روک تام دپاره نور د حکومت نه په تمه کېږو موږ دا خپل بچي نور د دې دغه ته نشو دننه کولی چې هغې طبعي طرف ته روان دي راځئ چې په خپله دا مهمونه وکړو راځئ چې په خپله دې ته ملا وتړو او د آیس خلاف یو مهم وچلو هغه په جوماتونو کې هغه په حجرو کې هغه په کوڅو کې هغه په ډاګونو کلي کې نو د عالمانو هم دا یو مهم شروع کړ
په جوماتونو کې هم دوی لګیا دي تقریرونه کوي په نورو د مړو په موقع باندې چې کم بیان دی کوي په مقبرو کې په هغې کې هم دوی د منشیاتو خلاف ځکه چې دا یو مهم دی شروع کړو د هغې غټ بنیادي وجه دا ده چې حکومت موږ دا ګڼو چې حکومت ناکام دی او بلکې حکومت دا د دې د پخورولو کې لاس لري د منشیاتو په خورولو کې موجوده حکومت لاس لري په دې وجه موږ په قومي سطح باندې دا ملا وتړله او انشاءالله که موږ خلکو له دا آګاهي ورکړه نو خلک به پوه هم شي. بیا دلته کې په ملکنډ کې زما څه وروڼه داسې دي چې هغې د لیوي په حق کې یو مهم چلی هغې وایي لیوي دې دلته وي. دغه وروڼو ته زما خواست دا دی چې یا خو تاسو د لیوي د دې غلطو کارکردګۍ نه خبر دی په دوکه کې ځان ته خبر کې د الله د دې دپاره بیا که جایز وي نو مو هم وچلوئ خو تاسو ته نه خبر چې د دې کوم کردګي ده دی د قاتلانو سره میلاو دي دی د اجرتیانو سره میلاو دي دی د نشایانو سره میلاو دي د دې کارکردګي صفر ده دا د بدن یو څخه لاس جوړ شوی دی دا څخه لاس د ځانه پرې کول غواړي لیوي نن د ملکنډ څخه لاس دی نن په دې د دې قوم په طبعه کې چې څومره لاس د ملکنډ لیوي دی دونه پکې د بل چا نشته دی. مهرباني وکړئ زما د وروڼو ته خواست دی چې تاسو د دې حمایت نه لاس په سر شئ یا خو ته خبر نه او یا پکې ستاسو ذاتي څه خپل مفادات دي نو دا مهرباني وکړئ چې د قومي مفادات چې دي هغه په ذاتي مفاداتو باندې هرګز قربان نه کړئ مه قربانوئ دا زموږ د نسلونو تبعي ده دا زموږ د تعلیمي ادارو تبعي ده دا زموږ د راروان نسل تبعي ده او په دې نسل په دې تبعیه کې د ملکنډ لیوي شامل دی. نو مهرباني وکړئ د ملکنډ د دې لیوي د دې حمایت نه تاسو لاس په سر شئ. دا اے پی سی غونډه کې جوړه کړې وي آل پارټیز دا آل پارټي کانفرنس نه دی موږ دا نه منو چې دا آل پارټي کانفرنس دی. په دې کې یو څو کسان دي او هغه راغونډ شوي دا آل پارټي کانفرنس دی موږ دې دغه نه کو زما صوبایي حکومت ته دا خواست دی چې څونه زر کیدی شي دلته کې د پولیس راشي او د ملکنډ لیوي چې کوم دی دا د ختمه کړي شو. په دې کې هم د دې د تحقیقات وشي چې کم خلک بد کردار خلک دی کم په منشیاتو کې ملوث دی کم چې د اجرتیانو سره ملګرتیاو شامل دي هغې دې د دې ملکنډ لیوي نه هم لرې کړي شي هغې دې ډسمس. د عمران خان د زرې وزیران دي هغې یو دا خبره کوي چې مهنګایي په نورو ملکونو کې هم ده په یورپ کې هم ده په امریکا کې هم ده نو هلته مهنګایي او زموږ د مهنګایي فرق دی د هغه ځای کې د فی کس آمدني ډېره سیوا ده ډېره زیاته ده په هغه سړي باندې اثر نه اچوي خو په پاکستان کې فی کس آمدني د هغې په نسبت باندې هغه د زیرو برابر ده نو دلته لږه مهنګایي چې کومه ده هغه د خلکو ملا ماتوي اول ته ډېره مهنګایي هم په هغې باندې اثر نه کوي. دا یو غلط منطق جوړ کړی دی خو زمونږ خلک ناپوه دي هغه په دې باندې د هغې دا یقین دی چې او یاره دا خو بین الاقوامي ده نو بین الاقوامي به وي هلته به یقینا چې د کووډ 19 د وجې نه به څه نه څه فرق راغلی وي خو کتل دې ته پکار دی چې زمونږ فی کس آمدني څومره ده د هغه فی کس آمدني څومره ده دا هم یو غلط منطق شروع کړی دی قوم ته دروغ وایي قوم یې په دروغو باندې د سیند نه غاړه دی غاړه کوي. اخر کې دا د پاکستان او انډیا بیګا چې کوم T20 میچ و نو هغې کې پاکستانی ټیم ته مبارکي ورکوو.